سلامونه ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. نوین الحق د نړیوالو ورځنیو لوبو سره مخه کوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې 24 کلن تېز بالر نوین الحق د زنګانه د ټپ له امله اړ شوی دی چې د روان نړیوال جام وروسته به نورې ورځنۍ لوبې ونه کړي. په هند کې د روان نړیوال ورځنیو جام لپاره د افغانستان 15 کسیزه لوبډلې شامل لوبغاړي نوین الحق وایي دا به په ورځنیو لوبو کې وروستی ګډون وي. د رسنیو د راپورونو له مخې 24 کلن نوین الحق ویلي دی چې د زنګانه د ټپ له امله د ډاکټر په سپارښتنو اړ شوی دی چې له دې وروسته به یې ورځنۍ لوبې ونه کړي. د افغانستان تېز بالر نوین الحق وایي د انګلینډ په شلاوریزو لوبو کې زما زنګون ټپي شو. د هغه له امله د افغانستان اسیایي جام لپاره تر هغې وړاندې د سریلانکا او پاکستان لوبلړۍ کې ونه لوبېدم، خو د نړیوال جام د کرکټ بورډ او غوراوي کمیټې مشر د لوبډلې په غوښتنه راغلمه. دا به مې وروستی ځل وي چې د افغانستان لپاره یې ورځنۍ لوبه کوم. نوین الحق ته ډاکټرانو وویل که چیرې شلاوریزو لوبو ته دوام ورکړي او لوبې ژوند یې دوام وکړي، پرله پسې عملیاتونو سره به مخ وي، میاشتو به د لوبو څخه لرې وي. نوین الحق وایي د ټولو لوبغاړو سره جوړ یم او 50 ورځې ورځنۍ لوبې مې هم خوښیږي، خو نه شم کولی د زنګانه د ټپ له امله نور د افغانستان ته ورځنۍ لوبې وکړم. د ټول افغانستان څخه بخښنه غواړم چې زه نورې ورځنۍ لوبې نشم کولی او شلاوریزو لوبو که بیا که نړیوال جام که سیریزونه زه به ستاسو دپاره لوبېږم. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده په چینل کې نوي یاست نو حتما موږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.